دا ډیر د سپک سړي کار دی چې کله په جګړه کې په بحث کې د چا خور یادوي د چا مور یادوي. دې ته غیرت نه وایي. بعض خلک داسې کسان ته ډیر اتھارټي ورکوي، ډیر وخت ورکوي، داسې کسان ته کښیني او داسې کسان ته سپورټ ورکوي. حالانکه دا غیرتمن نه دي، دا تر ټولو هغه بې غیرته خلک دي. ځکه چې جګړه بحث یې د یوه سره وي او ښکنځل ورته کوي د ده خور یا مور ته یا لور ته یا ښځې ته، نو دغه غیرت نه، دا تر ټولو غټ بې غیرته دی چې کله په بحث کې ودی ستا خور ته ستا مور ته کنځاوي وکړي. کنځاوي کول دا د یو کمزوري، د یو منافق، د یو پاگل، د یو لیونی انسان کار دی. نو هیڅ کله د چا خور مه یادوه. او حدیث کې راځي وایي په آخر زمانه کې به داسې خلک راسي چې هغه به خپل خور مور ته ښکنځل کوي. صحابه ورته وویل چې یا رسول الله داسې به هم څوک وي چې هغه به خپل مور خور ښکنځي؟ نبي علیه السلام ورته وویل هغه داسې چې یو کس به راولاړ سي بل ته به ووایي ستا خور ستا مور، د هغه په بدل کې به هغه ده ته ووایي چې ستا خور او ستا مور. یعنې په حقیقت کې د خپل خور خپل مور وښکنځله.